د انسان ژوند او زندگی دا د امتحانونو او د مصیبتونو د تکلیفونو کړاوونو نه ډکه ده. هر سړی داسې مسلو سره مخامخ دی چې لاره ترې ورکه شوې ده. هر انسان دا وایي چې زه څه وکړم، او هر یو سړی دا سوچ او فکر کې دی چې دې مصیبت کې چې زه اخته شوی یم او دا مسله کې چې زه ګیر شوی یم، نو کوم طرف ته زه وځم د دې حالت نه، او څنګه به زما دا ژوند بدل شي او دا حالت به زما بدل شي. هر یو سړی او هر یو انسان دا کوشش کوي او په دې سوچ او فکر کې شپه ورځ لګېدلی دی چې زه خوشحالۍ کې وخت تیر کړم او په سکون او په راحت کې زندگی تیره کړم، او زما ژوند په سکون شي، زما ژوند کې خوشحالي راشي، زما په ژوند کې آرام راشي. او د دې لپاره انسانان لګېدلي دي او کوششونه کوي، او د هر یو سړي دا کوشش دی چې په د باندې څه مصیبت نه راځي، د باندې څه مصیبت او غم نه راځي. نو د خوشحالۍ لپاره کوشش کوي او د غم او د مصیبت نه د وتلو لارې ګوري، او چې کومه مسلو کې دی نښتې دی نو دا د هغې نه د وتلو لارې ګودرې لټوي، او چې کومې مسلې چې هغه آفتونه او شرونه په ده باندې راځي نو د هغې د راتلو نه مخکې دی ځان له تدبیرونه ګوري، او هغې د راتلو نه مخکې دی د وتلو لارې سوچي، او په هغې کې سوچونه او فکرونه کوي چې څنګه به زه د دغه راتلونکي چپې نه ځان بچ کوم، او د دغه د غم او د مصیبت چې کومه سیلۍ را روانه ده او د کومه چپه ده چې دا ما ونه وي او ما راونه غورځوي. خو هر څومره چې موږ سوچونه او فکرونه وکړو نو زما ګرانو محترمو یو خبرې له به راځو چې څه کېږي نو هغه هسې هم کېږي. څومره چې ما ورته سوچونه او فکرونه وکړو او څومره چې ما ورته خپل تدبیرونه او خپل کوششونه وکړو، خو چې څه واقع کېږي هغه واقع کېږي، او چې څه واقع شوي دي نو هغه شوي دي. وقدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. هغه څه چې هغه واقع شوي دي هغه د الله په تقدیر واقع شوي دي، او هغه څه چې شوي دي نو هغه الله سبحانه وتعالی هغه واقع کړي دي، او په دې کې زما او ستا دپاره خیر دی. هر هغه مصیبت او هر هغه حالت چې هغه په ما او تا باندې راځي نو دا د الله سبحانه وتعالی د حکمت نه خالی نه. الله سبحانه وتعالی یو نوم حکیم دی، او چې کوم مصیبت او کوم حالت په بنده باندې راولي نو هغه د حکمت نه خالی نه. ډېر کرت به موږ یو حالت ته بد ګورو، ډېر کرت به یو حالت نه موږ تنګ راځو، ډېر کرت به موږ یو حالت نه غواړو چې دا قسم حالت دې په موږ باندې راشي او زموږ ژوند دې خړ پړ کړي او زموږ زندګي دې متاثره کړي. خو الله سبحانه وتعالی دا غواړي چې دا حالت په موږ باندې راولي. الله سبحانه وتعالی دا غواړي چې دې حالت سره موږ مخامخ کړي، په دې کې زموږ خیري. خو هغه خیر موږ او تاسو ته نه ښکاري، هغه نظر زمونږ د سترګو کمزوری دی چې کوم نظر باندې الله سبحانه وتعالی په موږ باندې دا مصیبت راولي، هغه نظر زمونږ سره نشته دی، هغه علم زمونږ سره نشته دی چې کوم علم د الله سبحانه وتعالی سره دی. ډېر کرت په یو مرض کې، په یو مصیبت کې، په یو غم کې چې تا واچوي نو په دې کې ستا خیري، او ته د هغې نه د وتلو کوشش کې او تنګ یې د دغه حالت نه. او انسان په هغه وخت کې ډېرې چغې ویل، الله سبحانه وتعالی وایي چې کله په دې باندې ضر مصیبت ورته ورسېږي نو بیا ډېرې چغې ویي او لاسونه یې اوچت کړي او خولې اسمان ته ورانه کړي. نو هغه وخت کې انسان د دې نه د مصیبت نه د وتلو کوشش کوي او دا غواړي چې زه وځم د دې حالت نه. خو الله سبحانه وتعالی په دې حال کې ته مبتلا کوي، د دې مطلب دا نه دی چې ته بدې شي، د دې مطلب دا نه دی او هرګز دا نه دی او هیڅ کله هم دا نه دی چې د الله سبحانه وتعالی ته بدي شوی، یا به ستا څه نه څه غلطي شوي، یا به تا نه ګناهونه شوي، او یا به تا یو داسې حالت ته وباسي چې هغه حالت او هغه درجه ډېره اوچته درجه ده، او هغه اوچتې درجې ته به تا برابروي، تا به سیټ کوي د هغې دپاره، د هغې دپاره به تا کې استعداد پیدا کوي، ځکه اوچتې درجې د اوچتو خلکو ته میلاویږي. نو تا نه به یو اوچت انسان جوړوي کله، نو د هغې ځای دپاره به تا برابروي، نو تا باندې به مصیبتونه او تکلیفونه راولي، او کله به ګناهونه دې کړي نو هغه ګناهونه الله سبحانه وتعالی به ستا معاف کوي. وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. ډېر کرت به ته یو حالت به نه غواړې، او ډېر کرت به یو حالت غواړې ته، خو هغه به تا ته نه میلاږي. وعسى ان تکرهوا تحبوا شیئا وهو شر لکم. ته به غواړې، ته به یو حالت خوښی چې ما باندې نه خوشحالي راشي، په ما باندې دې
پراخي راشي، ما سره د مال راشي، الله سبحانه وتعالی وایي دا حال کې او په دې پراخۍ کې دې کې به ستا لپاره شري. او ډېر کله به ته یو حالت نه غواړې، مصیبتونه به نه غواړې، تکلیفونه به نه غواړې، غریبي به نه غواړې، مسافري به نه غواړې، دا به نه غواړې چې څوک دې ستا وفات شي، دا به نه غواړې چې ته د خپل اهل نه جدا شي، دا به نه غواړې چې په تا باندې د څه غم او مصیبت راشي. انسان دا نه غواړي چې د دې په خپه کې د غنه لاړه شي، دا نه غواړي انسان. دا انسان نه غواړي چې د دې په ویښتانو باندې د دوړه ولګي. یعنی انسان وای په پوزه باندې مچ نه پرېږدي. دومره نیازبین دی د انسان چې هیڅ قسم حالت نه برداشت کوي. خو الله سبحانه وتعالی بعضې وخت په انسان باندې داسې غټ مصیبت راولي چې سم دا غرونه د انسان په دې اوږو باندې بار کړي. او دا د انسان طاقت دی. د انسان په دې کې ډېر زورور دی، ځکه چې الله سبحانه وتعالی دا امانت چې قرآن کریم الله سبحانه وتعالی پیش کو په غرونو باندې، الله سبحانه قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، هغه انکار وکړو. نو فحملها الانسان، دا انسان امانت دا امانت انسان اوچت کو. نو انسان دومره زورور دی چې دا غرونه اوچت کړه، دا امانت یې اوچت کو. نو کله په انسان باندې داسې قسم مصیبتونه راشي او دا غرونه په انسان باندې بار شي، نو دا اوچتولی شي. او دی وخت کې به صبر کې او دعاګانې به کې، دی وخت کې به صبر کې او دعاګانې به کې، او د رب العالمین دا دروازه به ټکې. واحد حل او یوازینی حل زمونږ او تاسو سره د رب العالمین دروازه ټکول دي، او د الله سبحانه وتعالی سره خپل رابطه مضبوطول دي، چې د خپل رب سره مونږ رابطه وکړو په دې حال کې، او خپل رب ته مونږ جړا فریادونه وکړو، او د خپل رب نه مونږ خپل خوشحالي وغواړو، خپل راحت وغواړو، او د دې امتحان د وتلو دعاګانې مونږ د خپل رب نه وغواړو. نو دا کامیابي ده د انسان، او دا هوښیار انسان دی چې څوک داسې وخت کې خپل رب سره رابطه کوي او دعاګانې کوي. امام زاهبي رحمه الله دا خبره کړې ده چې کله وایي د خپل رب نه دعاګانې کوي او جړاګانې کوي او د خپل رب سره د رابطه مضبوطوي او همیشه دپاره دعا غواړي. یعنی ادمن الدعاء، من ادمن الدعاء، دا هغه عبارت داسې دی چې څوک په دعا کې همیشوالی کوي او همیشه دپاره د دعا غواړي، ستړی کېږي نه، سهار او ماښام او غرمه او مازدیګر او ماسپښین دعاګانې غواړي د خپل رب نه. ولازم قرع الباب فتح له، او د دروازې دا ټکول په همیشه باندې په مخه باندې د رب العالمین دا دروازه ټکوي. نو فتح له، یو وخت به داسې راشي چې الله سبحانه وتعالی دا دروازه به په ده باندې راکولاو شي، او د هغه مصیبت او د هغه حالت نه چې دی تنګ کړی دی، د ژوند یې متاثره کړی دی، د زندګي خړه پړه کړې ده، د ځواني خرابه کړې ده، د یختان یې سپین کړي دي، او دا یې د ښه حالت نه بد حالت ته بوتلی دی د انسان، او دا یې د مالدارۍ نه غریبۍ ته بوتلی دی د انسان. نو دغه انسان به الله سبحانه وتعالی یو ورځ د دغه حال نه وباسي. داسې نه ده چې ته یو حال کې ونښلې نو ته به په هغه حال کې پروت یې، هېڅکله هم داسې نه ده. خامخا الله سبحانه وتعالی دا حال بدلوي ستا، لترکبن طبقا عن طبق. الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده او دا قاعده ده زموږ د ژوند دپاره چې د یو حال نه بل حالت ته، د بل نه بل ته الله سبحانه وتعالی وایي زه د انسان دا حالت بدلوم، او د انسان په یو حال کې نه پاتې کېږي. او که ته غواړې چې زه په یو حال کې پاتې شمه، نو هېڅکله ته په یو حال کې نشي پاتې کېدی. او دا د رب العالمین طریقه ده په انسانانو کې چې الله سبحانه وتعالی انسان د یو حال نه بل حال ته او د بل حال نه بل حال ته اړی راړی. او دا د رب العالمین په انسانانو کې طریقه ده. نو د رب العالمین قدر ته راضي کېږه، د رب العالمین قدر ته سر ښکته کوه او سر ورته په ځمکه ږده او دعاګانې غواړه او جړاګانې کوه. یو ورځ به راځي چې تا باندې به د دغه خوشحالین او د دغه زیرو یو روښانه نور به ستا په دې وجود باندې لګي، او یو ورځ به راځي چې دغه د خوشحالینو او د دغه راحتونو نه ډکه برېښنا به ستا سترګې پړقوي، او دغه پړقېدونکې برېښنا به ستا سترګې برېښوي. نو یو ورځ داسې راتلونکې ده، او د دغې ورځې انتظار کوه او امید ساته د رب العالمین نه. یو ورځ به ستا ټولې دروازې کولاویږي.